ښه چاپیریال د ښه او سالم ژوند زیږنده دی. کابل ښاروالۍ له بیلابیلو ناروغیو د کابل ښاریانو د خوندیتوب، حفاظت او ښاري تاسیساتو د ساتنې په موخه د کابل ښار په بیلابیلو زونونو کې د لوی اختر لپاره څارویو د پلور لنډمهالې ځایونه ټاکلي دي. د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د تیرو کلونو په څیر په عامه سړکونو او د خلکو د تګ راتګ په سیمو کې څاروي وپلوري. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، لوی اختر را روان دی او هر کال د دې قربانیانو د خرڅلاوي له امله هغه ځایونه ډیر زیان ویني چې ورته مشخص شوي نه وي او قانوني نه وي. له دې وروسته د کابل ښاروالۍ د دوی لپاره یو پراخ پلان جوړ کړی دی چې په اول قدم کې د شنو ساحو څخه ساتنه ده او په دوهم قدم کې د کانګو ناروغۍ څخه د خلکو مخنیوی دی. او کابل ښاروالۍ به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له ټاکلو ځایونو پرته خپل څاروي وپلوري. د ښاروالۍ له یاد اقدام کابل ښاریانو هرکلی کړی او د ښار د پاکوالي او له ناروغیو څخه د ښاریانو د ساتلو لپاره نیک ګام بولي. د دوی په خبره چې کابل ښاروالي باید له یاد اقدام په کلکه څارنه وکړي او هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې ښاري نظم خراب کړي. الحمدلله دغه اسلامي امارت سره راغلی د ډیر ښاروالي ډیر ښه کارونه کړي. دا خو انشاءالله ډیر ښه کار کړی ده چې دغسې 15 مشخص ځایونه لري، په همدغه کې باید خرڅ شي، همدغه ځای ټاکلی او دغه اکثره تیر کال اخترونه که تاسو لیدلي دغه سړک په سر به غوا ولاړې وې، مالونه به ولاړ وو، دا ګلدانونه ټول خیرن کړي وو، ټول ښار خیرن وو. که دغه 15 ځایونه اقدام ډیر ښه اقدام دی وروره چې دا کار وشي او تامین شي، دا خلک وکولی شي ټول همدغه ځای نه بهر لاړ نه شي سړکو ته. دا ډیر ښه کار ده. دا خو ډیر ښه اقدام ده. اول اقدام باید ډیر ښه اقدام ده. باید داسې چل وشي چې د سړکو له غاړې مالونه پرې نه دي. مرض زیات د سکل مالو کې خصوصا د غټ مالو کې بیا کانګو د مرض خپل دا اوس خپل مالو مالو لاس ما خپل وینه مکروب ده. مرض زخت زیات مرزونه زیات سوي دي. همدغه خبره ده چې دغه نه خاص نه بيخي مالونه سړک په غاړه ونه دري. کابل ښاریان وایي چې هر کال د لوی اختر په ورځ شپو کې د قربانیو له امله د رامنځته شوو کثافاتو له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ وي. دغه راز دوی پر ټولو ښاریانو غږ کوي چې کثافات باید په ټاکلو ځایونو کې واچول شي تر څو د ښاروالۍ له لوري زر له منځه لاړ شي. دغه خو لغونو ښه کار ده. هر کال یې ولا دغه جنینوی تر کوټسنګي پورې په سړک کې مال نه خرڅېده هر کال یې او سږ کال هم زموږ همدغه تقاضا ده له دولت چې مال د ښه ځایونو ته معلوم کړي او مال په خپل ځای باندې خلک خرڅ کړي او اشغالداني ورته څوک په تکلیف نه شي، نه طالبان څوک په تکلیف کې، نه نور خلک، نه چاته څوک ضرر ورسوي چې هر ځای خپل مال خرڅ کړي او خپل کار وکړي. بهتر دا خو بیخي ښه کار ده. موږ په دې خپل فخر کوو، خوشحالېږو او موږ همدغه نه خاص کې خپل انداجونه لرو او دا ښه نه وځو او مخکې به په نظام کې سړکو کې مال درېده. څه کاله که دغسې هغسې نو موږ خپله خوشحاله یو چې سړکي کې هېڅ مال ونه درېږي. همدغه نه خاص ده 4 دروازې کې. کابل ښاروالۍ یاد ځایونه د ښار په ختیځ زون کې د کلای زمان خان سړک پر مسیر الوخیلو سیمه، په لویدیځ زون کې د دارالمان ماڼۍ لویدیځ او د عدلیې وزارت ختیځ لوري ته، په شمال زون کې د مزار اډې ته نږدې د کابل امنیتي کمربند د تلاشۍ ترڅنګ، په سویل زون کې د پخواني بالایسار ته نږدې کلي احمد خان سیمه کې او دغه راز په کمپنۍ سیمه کې د څارویو د پلور اصلي ځای نخاس سیمه کې سوداګر کولی شي خپل څاروي وپلوري. د یادونې وړ ده چې کابل ښاروالۍ د اختر په ورځو کې د قربانیو له امله د رامنځته شوو کثافاتو په هره ناحیه کې ځانګړي لنډمهاله ځایونه ټاکلي دي تر څو تنظیفي ریاست وکولی شي پر وخت کثافات راټول او د باندې یې ولېږدوي. کابل ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د خپل ښار د پاکۍ او ښکلا په موخه له ښاروالۍ سره همکار واوسي. عبدالله حیدرزی، CMG کابل.